سلامونه، زه سعید شینواری یم او تاسو سپینې خبرې ګورئ. د طالبانو د حکومتولۍ په تاریخ کې لومړی وار له پاکستان سره مخامخ کېلتیا جګړه او شخړه په اوږدې دوه ښکاري چې پاکستان وایي د جګړې بس کولو ته بیړه نه لرو او د طالبانو دفاع وزیر ملا یعقوب خبرداری ورکړه چې کابل سوځي، اسلام آباد به هم سوځي او ان 10 کاله درته چمتو یو. په روانه کشاله ټي ټي پي د ډیورنډ پر لانجه او په دې موضوع چې آیا طالبان د ملت جګړه له پاکستان سره مخ ته بیایي او پر اخوا په پلارنۍ خاوره مو د ولکې د حاصلولو د جدي هڅو وخت را رسېدلی، په دې اړه ډول ډول نظریات او تحلیلونه شته. د روانې کشالې په مختلفو اړخونو د افغان متفکرینو د پان افغانیزم او لوی افغانستان د دکتورین لپاره فعاله اوفا شبکه هم خپل وړاندیزونه په دې اړه لري. ښاغلی فضل حق حقمل د دغې شبکې مشر دی. د امریکا جورج میسن او جان هاپکنز پوهنتونونو نه په ستراتیژیک مطالعاتو کې مافوق زده کړې لري او د نظامي مفکورې او ستراتیژۍ برخه کې تخصص کړی دی. هغه د افغانانو د یو لوی هیواد لرلو فکر تعقیبوي او روانې کشالې ته په متفاوت نظر باندې ګوري. سړي مشر په خیر راغلی. مننه کوم شینواری صاحب، خوشحاله یم چې له تاسو سره یم. زه غواړم لږ لنډ ما ستاسې د دې شبکې په رابطه باندې ډېر څه ولوستل. زه غواړم خلکو ته هم روښانه شي په لنډ ډول باندې چې اوفا شبکه کوم اهداف تعقیبوي، څه ډول یې تعقیبوي، چې بیا وروسته په همدې اړه بحث لرو. مننه کوم شینواری صاحب. اوفا شبکه، اوفا لفظ خپله اصلا د انګلیسي مخفف لفظ دی، اورګنایز فار افغانستان یا د افغانستان لپاره بسیط شوی، ترتیب شوی. اوفا یو ترتیب شوی ستراتیژیکه شبکه ده چې پر څلورمې نظریې باندې د پان افغانیزم پر دکتورین باندې او په ټوله کې د افغانانو پر یو کېدو باندې باورمنده ده. صحیح. او د لوی افغانستان خبره تاسو کوئ، دا خبره څومره یوازې تاریخي او عاطفي ارمانونو او څومره ستراتیژیکو ارمانونو سره تړلې ده په دې اوس وخت کې؟ مننه کوم. په ټوله کې ولسونه خپل له وروستۍ جګړې او له وروستي انقلاب څخه زده کړې کوي. په بله اصطلاح ولسونه معمولا خپل ستراتیژیکي تاریخ څخه زده کړې کوي. کله چې موږ خپل اوږدو څو لسیزو ته مراجعه وکړو، دې نتیجې ته رسیږو چې اوسنی چې موږ ورته ګارنیزن شوی افغانستان وایو ځان نشي ژغورلی مګر دا چې د کرښې هغه غاړې کوم افغانان چې پراته دي هغوی سره یو ځای شي او د برجور افغانستان لپاره سره یو ځای شي او کار وکړي. موږ دغه وروستۍ تجربه هم دا ښیي چې مقابل لوری چې موږ ورسره زموږ د تعریف له مخې، د تجربې له مخې په جګړې کې یاستو او کیدای شي دغه پر ابعادو باندې وروسته که خپرونې وخت اجازه ورکړو وغږیږو، د دغه مقابل لوري سره موږ په جګړې کې یاستو او ښه دی چې هر څه زر موږ خپل د سولې او د جګړې طیف نه واضح او روښانه تعریف وړاندې کړو او د دې که چیرته زموږ د شبکې له تاریخ نه د تعریف څخه ورته وکتل شي، زموږ تعریف دا دی چې موږ له دغه هیواد سره په جګړې کې او د یو ولس په توګه او دا جګړه هغه وخت ګټلی شو چې زموږ سره زموږ نور افغانان چې د کرښې هغه غاړې دي هغوی او د هغه تر څنګ زموږ کوم دودیز او کلاسیک ملګري چې په دې سیمه کې لکه بلوچستان او سندیان دا ټول سره پر یو محور سره راټول شي او یو ځای شو. دا خو زموږ هدف شو، جګړه روانه ده. دغه هدف ته په اوس وخت کې څومره شرایط آماده دي؟ دلته خبره کیږي چې پاکستان یا نورو خلکو ویل چې یوې هفتې نه زیات طالبان د جګړې توان نه لري. طالبان وایي 10 کالو ته ورته چمتو یو. پاکستان وایي چې افغانستان سره جګړه ختمول نه غواړو. دغه شرایط څه وایي او دغه خبرې څه سره وایي؟ مننه کوم. زه فکر کوم چې دا بحث که د خپل د ستراتیژیک چاپیریال څخه پیل کو او دلیل چې زه ورته ستراتیژیک چاپیریال وایم هغه دا دی چې که په نړۍ کې 9 څرګند هستوي اصلو هیوادونه شتون ولري، دغه نه روسیه، چین، هند او خپله پاکستان او تر یو حده پورې ایران زموږ او تاسې په دغه چاپیریال کې پروت دی. کوم ستونزه چې بیا موږ د پاکستان سره لرو دا خپل په ذات کې زموږ د لوی هیواد ستونزه ستراتیژیکه کوي. په څه اصطلاح، په څه معنا؟ سانسو چې د غیر متعارف جګړې یو ستراتیژیست دی، هغه وایي که چیرته خپل ځان وپېژنې او خپل دښمن وپېژنې، بیا له 100 جګړو له پایلو نه
مه ویریږي. که چیرته ځان وپېژنئ او خپل دښمن ونه پېژنئ بیا تاسې په هره بریا نه وروسته به یو ماته وینئ. او که چیرې نه مو ځان وپېژنده نه مو دښمن وپېژنده بیا کیدای شي چې په ټولو جګړو کې به تاسې ماته تجربه کوئ. مونږ باید مقابل لوری ښه وپېژنو. که چیرې د جګړې پر تداوم باندې خبرې کوو، د جګړې پر دوام باندې خبرې کوو، پر وخت باندې خبرې کوو، مونږ باید مقابل لوری ښه وپېژنو چې هغه پاکستان دی. اول به دشمن وپېژنو پاکستان، بله ورځ په واضح ډول افغانستان دشمن اعلان کړ. افغانستان سره جګړه خپله جهاد بولي د دوی ملایان، وړ او غټ په یو صف باندې تقریبا د افغانستان په مقابل کې ولاړ دي. څوک چې نه دي ولاړ هغوی چوپ دي. معنا دا ده چې هغوی هم اقرار کوي. په اوس وخت کې پاکستان د افغانستان دپاره څه ډول پیژنئ؟ ځکه په دې اړه ډیر تحلیلونه دي چې پاکستان دښمن دی خو څوک چې په کابل کې ناست دي د هغوی دوست دی. پاکستان دښمن دی خو څوک چې په کابل کې ناست دي د هغوی سره یو ډول لوبه باندې کار پیل کړی. پاکستان دښمن دی خو څوک چې په واشنګټن کې ناست دي او د افغانستان او د نړۍ لپاره سیاستونه جوړوي هغوی سره یو نوی توافق کړی. پاکستان دښمن دی او په یو نوي هدف باندې افغانستان باندې بلوسي. مننه کوم شینواره صاحب. راځئ د پاکستان پر دښمنۍ باندې اول وغږیږو، بیا به پر نورو اړخونو باندې لاړ سو او خپل پر دننه چاپیریال باندې به هم وغږیږو. زه فکر کوم په دغه ترڅ کې به دغه کوم پوښتنې چې تاسو دلته پورته کړل د پاکله ځینې ټکي ځینې وضاحت وړاندې سي. راځو د پاکستان پاکله. په 1913 کال کې ډاکټر اقبال چې دی ورته مفخر پاکستان وایي، خپل په وینا کې د پاکستان د شتون فلسفه د یو ځای شوي سني هیواد په توګه وروپېژندل ټولو ته. په څه معنا چې په دې سیمه کې چې څه سني هیوادونه دي هغه باید د پاکستان تر چتر لاندې سره راټول شي. یعنی یو کنسالیډیټډ سني اسلامیک سټیټ فلسفه دوی په سر کې لري. له بل لوري نه زموږ په افغانستان کې دریځ دا دی چې موږ خپله یو قاریز کلاسیک دودیز هیواد یو په دې سیمه کې. صحیح. موږ خپله لشکرکشي کړې دي، موږ خپل دودیز ملګري درلودلي دي. یعنې زموږ د پوځي سیاسي او اداري نفوذ حتی د دې قارې نه وراخواته غځېدلی ده. دا په دغه دلیل باندې موږ له دوی سره په ټکر کې یو. پاکستان اخواته هند ویني، دخواته افغانستان ویني. د پاکستان ډیری هوایي اډې چې دي، پوځي اډې چې دي د هند د راکټي بریدونو تر اثر لاندې دي. ولې؟ پنجاب او لاهور د جغرافیې له اړخه ډیر زیانمنه ده. مونږ په افغانستان کې کورنګل لرو، واخان لرو، سپینغر لرو، دنګام لرو. حتی په یعنی زمونږ کوم دغه طبیعي جغرافیه چې دا مونږ لپاره دفاعي برتري ورکوي پر پاکستان باندې په طبیعي توګه. دوی شی نه لري. په دغه ټولو دغه وضعیت ته په کتو سره دوی دغه جغرافیوي زیانمنۍ ته په کتلو سره همداراز د دوی کوم رقابت چې له هند سره دی زمونږ سره دغه ټولو ته په کتو سره په پاکستان کې یو ستراتیژیک دود رامنځته شوی. دغه دود موخه هم دا ده چې باید افغانان تل تر لاندې کړو، ویځه کړو. همدغه دود نه د دوی یو ستراتیژیک شخصیت شکل اخیستی. که چیرته تاسې د کوم بحث چې ما تر دې پورې وکړو پاکله بله پوښتنه ونه لري، زه کولی شم لږ وړاندې لاړ شم دوی پر دغه شخصیت او زما پوښتنه همدا ده چې دغه هیواد دغه ستراتیژیک شخصیت چې ځان ته د افغانستان په مقابل کې غوره کړی دی او په هر نوي پړاو کې نوي زاړه اهداف سره نوي اهداف پیدا کوي، نوي بهانې په افغانستان کې د لاس بهانې پیدا کوي. زه غواړم اوسنیو شرایطو سره لږ سر ورکړو د دې موضوع سره چې زه غواړم په دې اړه بیا ډېر بحث وکړم. پاکستان دغه اوس وخت کې په افغانستان برید کوي، هوایي برید کوي او وایي چې زه دوام هم ورکولی شم. خلک وایي چې پاکستان له کاره، له پښو، له هر څه نه په دې اوس وخت کې د اقتصاد نه، د سیاسي قوت نه، د هر څه نه غورځېدلی، مګر د افغانستان په مقابل کې هغه د شروع یې کړې ده. د هند د جواب به نه وي، د ایران د جواب به نه وي، یا به د بل هېواد د جواب نه وي، مګر په افغانستان باندې سرې سترګې راځي. زه غواړم پاکستان دا هر څه ځان سره محاسبه کړي او په دې باندې پوه شم ستاسې له خولې نه چې اوس د پاکستان هدف د افغانستان په وړاندې څه دی. مننه کوم. تاسې ګورئ
کچیرته د هیوادونو پر استراتیژیک یا د استراتیژیک شخصیت پاکله موږ لږ وضاحت وړاندې کو. ګارس یو استراتیژیست دی چې په دې برخه کې ډیر زیات څېړنې کوي. هغوی وایي معمولا هیوادونه او د دوی مشران دوه ډوله شخصیتونه لري. یو هیجاک لکه موږ په عامه اصطلاح خارپشت ورته وایي، خارپشت شخصیت لري. بل فاکس د ګیدړ شخصیت لري. خارپشت لوی موخه لري، هغه تعقیبوي. له بل ورونه ګیدړ چې دی بیا څه کوي، د هغه موخو لپاره عملي لارې لټوي. په بله اصطلاح یعنی ګیدړ چې دی معمولا یو چالاکه مکاره شخصیت لري. بالکل. پاکستان چې دی مکاره شخصیت لري، کله ځان زمری معرفي کوي، کله ځان هجاک معرفي کوي، او یعنی خپل د مخو ته په کتو. تاسې ګورئ د زمري بحث مو کو، میکاویلي وایي چې باید کله ته ګیدړ شي چې د لیوانو جال پیدا کړي، او کله باید ته زمری شي چې لیوان درنه وډار سي. صحیح. او وایي دا به ناپوهي چې تل د زمري په توګه ته قدم واخلي. دا چې موږ تر دا اوسه پورې د یو ولس په توګه څه ډول ګامونه اوچت کړي دي، د باندې زه نه غږېږم، دا تاسو ته او ستاسو اوریدونکو ته او لیدونکو ته پرېږدم. اما د پاکستان پاکله دغه اوس چې دا کوم لړۍ روانه ده په افغانستان کې چې دوی ور باندې افغانانو باندې بریدونه کوي، یرغل روان دی، ته پاکله باید د پاکستان د کوم استراتیژیک دود، د پاکستان کوم شخصیت چې دی، دا موږ تاسې د تر سار لاندې ونیسو. تاسې ګورئ د پاکستان په شان هیوادونه چې دي، دوی لوړ نظریات مطالعه کوي، لوړ نظریات لري. دوی د افغانستان د ویجاړولو لپاره پلی بوک لري. دوی د افغانانو د ویجاړولو لپاره نظریه لري. دا په څه معنی؟ تاسې ګورئ ما مخکې ویلې چې دوی یو ډول مکاره شخصیت لري، کله زمری شي، کله هجاک شي، خارپوش شي، او کله بیا بیرته ګیدړ شي. دا په څه معنی؟ دغه اوس موږ په ده فکر کې یو چې پاکستان دغه نن پر موږ باندې برید پیل کړی. ولې؟ ځکه موږ خپل د جګړې او د سولې له طیف نه اصلا یو روښانه تعریف نه لرو. روښانه تعریف به دا وي چې له اولې ورځې نه چې دغه هیواد پیدا شوی تر دا اوسه پورې موږ له دوی سره په جګړې کې. صحیح. ځکه زموږ د دوی په ذهن کې چې کوم ډیزاین دی، طرحه دی، او زموږ کوم ملي موخې چې په دې سیمه کې دي سره په ټکر کې دي، دا یو واضح تعریف وړاندې سي. راځم د بل پوښتنه چې تاسې مطرح کړه شینواره صاحب، که چیرې ستاسو د بحث له حدود نه زه وتلم، کیدای شي چې بیا ما ودروئ. دوام ورکوي، زه در باندې د ډي سي پاک له تاسو ظاهرا د ولسمشر ټرمپ دغه څرګندونو پاک له بحث پورته کوي چې د بګرام د هوایي اډې پاک له کړي ول. زه فکر کوم دا د یو ګمان په حد کې باید موږ او تاسې وسیړو، د یو هایپوتیسس په حد کې باید وسیړو. که چیرته ټوله پړه راوړو بیرته د ولسمشر ټرمپ په غاړه واچو، زه فکر کوم د بیگ ایلیفنټ ان د روم، هغه اصلي فیلم موږ نه پاتې کیږي. صحیح. نه زه غواړم په همدې باندې پوه شم، همدغه باندې زه واضح کړم. نورې پوښتنې به هم درته مخته کېدم. ما غوښتل چې په دې پوه شم چې د پاکستان اوسنی هدف څه دی. دا یو پوښتنه ده چې ولې افغانستان کې حکومتونو سره پاکستان جوړ نه راځي. د طالبانو حکومت پاکستان بار ویلي چې زموږ په خوخه په افغانستان کې د دې نه پرو پاکستاني حکومت نشي راتلی. چې نشو راتلی، نن ورسره په جنگ کې ولې دی، هم خامخا اهداف لري. اوس پاکستان یو بهانه کوي چې ماته په افغانستان کې ترهګر ساتل کیږي. اوس د پاکستان ځینې خلک په بل خوله باندې وایي چې موږ ته ټرمپ داسې دغه راکړی، په شای ټپولی چې باګرام راته ونیسئ. اوس خلک داسې تصور ورکوي چې پاکستان په افغانستان کې د خپلو ګټو د خوندي کولو لپاره د حایل سیمې رامنځته کولو کوشش کوي. اوس داسې خبرې کیږي چې پاکستان خپلو ډلو ته، د خپل ملاتړ نه برخمنو ډلو ته په افغانستان کې د مداخلې چې هغه افغانان د افغانستان اوسیدونکي هغوی دپاره زمینه مساعدوي، مثلا یو یا دوه ولایت ورته دغه کي او په افغانستان کې دوی دغه کوي. بل نظر دا ورکول کیږي چې دوی غواړي دا ځلې د طالبانو حکومت هم راچپه کړي، ځکه دا د دوی همیشنی عادت دی، لکه تاسو چې مکار ګاونډي دی یا هیواد دی. دغه ټول سوالونه ما تاسو ته مخې ته کېښودل، زه غواړم ستاسې نه داسې یو جامع جواب د دې ټولو په اړه واخلم. تمام ده. ګورئ شینواره صاحب، پاکستان
لډیر په خوانه خپل دغه مکاري شخصیت په استفادې سره دوی ستراتیژیک خدمات امریکای ته وړاندې کړي. صحیح. دی کېدای شي د دې خدماتو ځینې بیلګې دلته موږ او تاسو ور باندې وغږیږو. ایران چې کله سقوط وکړو شاهي نظام امریکا ته خپل استخباراتي شتون لاس ورکړو، پاکستانیانو دغه امکانات بیرته ورته برابر کړل خپل په هیواد. کله چې روسانو پر افغانستان باندې یرغل وکړ د پاکستان نقش ډیر په هغه کې واضح دی، ضرورت نه دی چې ډیر باندې لاړ شو. هغه نه وروسته تاسو وګورئ په همدغه وخت کې یو بل خدمت چې دی امریکای ته وکړو. په هغه وخت کې د چین سره د امریکای اړیکې نږدې کړل، نیکسن ته زمينه برابر کړه چې سفر وکړي، لاړ شي د چینایانو سره وګوري، ناس ولاړو کې مسایل چې د سور جګړې هغه تعادل او معادله یو ډول نه یو ډول سره بدل کړه. همداسې بیا هغه وروسته چې پر افغانستان باندې د طالبانو د نظام د رژیم د رنګولو بحث پورته شو، امریکا افغانستان ته راغله، ناټو راغله، دوی پکې نقش درلود. یعنی دوی په دوامداره توګه د امریکای د ضرورتونو ګټه پورته کړي خپل په خوښه باندې. یعنی په دې کې سیړنه سوي کچیرته تاسو چین دغه سیمه نه لري کې، کچیرته هند تاسو د دې سیمه نه ایسته کې، یو تر یو د پور ایران د دې سیمه نه ایسته کې، نور داسې یو قوي هیواد په دې سیمه کې نه پاتې کیږي او روسیا خو لګ لري ده. یعنی پاکستان خپل په ذات کې قوي پاوز لري، سمندري ځواکونه لري او یوازنی سنی اسلامي هستوي لرونکی هیواد د نړۍ په کچه. نه دا عادي خبره نه ده، زموږ تاسو په ګاونډي کې پروت دی. دا دغه ناپلیون یو خبره کوي وایي ستراتیژي چې ده د وخت او د ځای د مکان نه استفاده کول دي. یعنی ټایم ان سپیس نه څه رقم استفاده کوي. دوی ډیر هوښیار دي. دغه اوس امریکا پر ایران باندې یرغل کړی، واضح خبره ده چې دوی مداخله هلته نه کوي او په د باندې موږ تاسو غږیو چې دوی مداخله وکړي، مداخله ونه کړي، څه نقش دی لوبولی شي، که چیرې دا پوښتنه پورته شي موږ کولی شو باندې وغږیږو. دغه وخت نه په استفادې سره دوی د افغانانو د ویجاړولو بل پړاو پیل کړی. بله خبره زه تاسو ته وکړم، مخکې ما خپل په دې خبرو کې دا ویلي چې د پاکستان چې دغه کوم وضعیت دا اوس پر افغانستان کې دی، هغه ستراتیژیک لفظ فیټ اکامپلی دی. یعنی تو بخړی کا پکې مایان ونیسه. په بل اصطلاح دغه اوس چې کوم شرایط پر افغانانو باندې راغلي دي، کله دې شرایط لاندې موږ جګړې خواته ځو، که سولې خواته ځو، ته دې شرایط پاکستانیانو موږ تاسو ته وړاندې کړي. بس داسې منسجم مخته ویسو. ما څو پوښتنې تاسو ته مخې ته کېښودلې. په دې کې ما صرف د دې خپل جواب اړوند یو ټکی صرف پیدا کړ چې پاکستان د ویجاړۍ کوشش کوي. یو ډیر ښه ټکی مې پیدا کړ چې دوی اوبه خړوي مایان نیسي. اوس زه راځم د اوبه خړول مایان نیول، بیا هم زما څلور پوښتنې تاسو ته مخې ته راولي چې دې اهدافو کې کم یو تعقیبوي پاکستان. امریکا ته اډې پیدا کول غواړي، خپلو پراکسیز ته په افغانستان کې د فعالیت زمینه مساعد غواړي، حایل جوړول غواړي، بیا هلته ترهګر روزل غواړي، هغوی ته یو ترهګر هیواد غوندې ځای را پیدا کول غواړي، د طالبانو نړول غواړي. دا خو هغه اوبه خړولو سوال سره ډېر تطابق لري. مننه کوم شیروان صاحب. تاسو ګورئ مونږه کچیرته دوی زمونږ جغرافیه خپل په خدمت کې ولري، تر اطاعت لاندې ولري. دلته نن سبا جګړه د سیستمونو جګړه ده. نن سبا موږ تاسو وینو یوازې ټرندونه نه دي، انډیکیټرونه نه دي، دلته وکټورونه دي. کله چې ته یو پرمختللی جیټ هوایي جګړیز طیاره اسمان ته پورته کوي، دا ستا داخلي او بیروني سیاست ته جهت ورکوي. د لپاره موږ باید په وکټورونو باندې وغږیږو. دلته د سیستمونو جګړه ده، دلته د برېښنا په چټکۍ سره د جګړې وخت ده، د پریکړو وخت ده. دلته ستراتیژیک منرالونه خپل نقش لري، خپل اهمیت دی. پاکستان په دې سیمه کې یو هجمان دی. پاکستان کې چیرته طالبان ورته د افغان ستراتیژیک منرالونه په اختیار کې ورنکړي، طبیعي خبره ده چې دوی د کمزوره کولو لپاره، د دوی د ځپلو لپاره لاس په کار کیږي. هر هغه کار کوي چې دغه هیواد لا پسې بې ثباته کړي. صحیح. یعنی مختلف اړخونه دي. مونږ کولی شو چې په نور یعنې ټول اړخونو باندې وغږیږو او د دنه یو خاص زه به دا سوالونه بیا هم داسې پارچه کړم. یو بله نظریه هم زه تاسو سره وړاندې کوم. یوه تیوري ده، یو نظریه ده چې دوی سرسخته تعقیبوي.
هغه نظریه چې د ریفلکسیو کنټرول تیوري ده، انعکاسي کنټرول تیوري نظریه ده چې څنګه زه هم د طالبانو اراده هم د مخالفینو اراده خپل په لاس کې ولرم، هم د افغان ولس اراده داسې په خپل په لاس کې ولرم د خړزون حربونه په استفادې سره لکه ټکنالوژي، لکه آرټیفیشل انټيليجنس یا مصنوعي استخبارات او دغه ټولو امکاناتو په استفادې سره څنګه د افغانانو دغه اراده خپل په لاس کې ولرم. صحیح. یعنی دغه ټول دغه کومه جګړه چې دی په دې سیمه کې اوس موږ په دې وطن کې پیدا کړې د دې د نن ورځې د سبا او د بل سبا نو مخ سره ټول سره تړلې دي. صحیح. زه د خپل سوالونه پارچه کوم. زه غواړم د دې جواب ولست پیدا کړم. تاسو خبرې ډیرې ژورې دي او زه غواړم چې د ولس په ژبه هم لږ شیان وویل شي. مثلا ما اوله پوښتنه وکړه، تاسو لږ جواب راکړه. آیا پاکستان له امریکې نه د باګرام د افغانستان د باګرام حاصلولو پروژه اخیستې؟ دا خبره چې وړاندې کیږي بیا هم تاسو نه مننه کوم، دا ډیره مهمه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې موږ باید د پاکستان سره چې کوم د پاکستان کوم شخصیت چې مخکې ما ورته اشاره درلوده، د کوم دود چې دی هغه ته کوم ټکرونه چې زموږ او د دوی ترمنځ هغه ته په اشارې سره زه فکر کوم د ټرمپ څخه د اجازه اخیستل باید یو ګمان، یو د هایپوتیسس په حد کې موږ او تاسو ومنو. اما اصل خبره دا ده چې پاکستان دغه اوس کوم شرایط چې په منځني ختیځ کې رامنځته شوي دي، دوی له وخت څخه او د زمان د مکان څخه په استفادې سره د افغانانو دغه کوم تجهیزات چې دوی ته پاتې ول دا اوس د تخریبولو لپاره لاس په کار شوی دی، ځکه زموږ امکانات په دې سیمه کې نور هم صفروي. صحیح. یو بل پوښتنه، پاکستان تازه ورځو کې چارواکي لګي خبرې د خلینو راوځي، دوی افغانستان سره یو حایل سیمه باید رامنځته کو، بفر زون چې ورته وایي دا باید رامنځته کو. په دې اړه ډېر تحلیلونه دي چې پاکستان د بفر زون د څه لپاره رامنځته کول غواړي افغانستان سره. زه غواړم تاسو نه ستراتیژیک ځواب پیدا کړم. زه په دې باور یم چې افغانستان خپل غواړي چې د دې بفر زون وسی، د دې حایل وسی. زه اصلا په نن ورځې په د اوسنۍ سیاسي چاپیریال کې، استراتیژیک چاپیریال کې پاکستان ما مخکې تاسو ته ویلي چې زموږ د جغرافیې لپاره سترګې ګنډلې دي، ځکه موږ طبیعي نچرل دفاعي بیریرز یا موانع لرو. موږ کورنګل لرو، موږ درې سرای لرو په دولت شاه کې، موږ اسمار لرو، موږ ډنګام لرو. زموږ تاسو د مشرقي دغه یوازینۍ جغرافیه نه پسې راتیر شه. موږ استراتیژیک منرالونه په دې ساحه کې لرو. زه فکر نه کوم ګورې یو روایت شوی روایت وي، نریټیوایز نریټیو وي. یو کس یو روایت جوړوي خپل دغه نه وایي زه غواړم چې ستا دغه ساحه نو مینس لینډ وسي، یوازې زما په اختیار کې وسي. خو دا خبره نه کوي. هغه وایي چې سبا ته زه ډرونونه جوړوم، زه نور سیسټمونه جوړوم، ته استراتیژیک منرالونه لري، ته زما ته راکړه. او دا کوم کسان چې تاسو ورته اشاره درلودله چې د مخالفینو په توګه دی پاکستان ته راوړي کنفرانسونه نیسي، دا دغه لوی روایت سوی روایت دغه لوی تیوریانو یو برخه ده. دوی راوړي، دوی سره چې خبرې کوي واضح خبره چې خپل غوښتنه ورته وړاندې کوي چې تاسو به د افغانستان جغرافیه زموږ په اختیار کې ورکوي. تاسو به یو باس په خو به پورته کېده استراتیژیک ډپټ چې عمق استراتیژیک دغه استراتیژیک ډپټ چې دی دا اوس دا دومره هغه د مرتبطه نه دی. کچیره مو خوښي مونږ کولای شو چې نور زه غواړم ټول سوالونه یو وکم تاسو نه جواب ترلاسه کوم. یو بل نظر وړاندې کیږي چې پاکستان غواړي د خپل ټولو کلي اهداف ته رسیدو لپاره طالبان راو پرځي. بل ډله وایي چې نه، دوی غواړي پاکستان پریشرایز کی، فشار لاندې راولي ترڅو د دوی غوښتنې صحیح ورته عملی کړي په افغانستان کې. بل وایي چې نه، طالبان کمزوري کول غواړي، چې کمزوري شي طالبان نه نور کومه تمه نشته، چې طالبان کمزوري شو افغانستان کې یو ډول حکومت کمزوري شو، دوی به هغه ګډوډۍ ته لکه تاسو چې مخکې ورته اشاره وکړه هغه ته لار برابر کړي. یعنی طالبانو سره کوم ډیل میل ته نه راوړاندې کیږي، بلکې دوی ځپل غواړي، ستراتیژیک زیرمې د وسلو د لمنځه وړل غواړي ترڅو په افغانستان کې وی ګډوډۍ ته چې هغه هر لوري پکې یو ډول انارشي رامنځته شي هغه ته لار برابر کړي. دغه درې پوښتنې راته جواب وایي. شما تاسو د پوښتنې سمې اخیستې، یا طالبان کمزوره کوي یا لړۍ او یا خپل غوښتنو ته مجبوروي. زه په دو باور یم زموږ اسسمنټ ارزونې هم دا دي
چې پاکستان خپل دغه افغانستان ته د یو ستراتیژیک عقبې په سترګو ویني. صحیح. دا خپل د هغه یو وار فایټینګ ایکوسیستم یا د جګړې کوم ایکوسیستم چې نن سبا ډېر رامنځته شوی سیستمونو جګړه د هغه یو برخه ګڼي، زموږ میلیونونه خپل ګڼي. دغه ټولو مسایل ته په کتو واضح خبره ده چې هر دولت چې په افغانستان کې دی هغه به د دوی غوښتنې مني یا یې لرې کوي یا به د رژیم د بدلولو لپاره هڅه کوي. که چېرته زه د بحث د ځواب ډېر نورم برجسته کړم، زمونږ شبکه، زمونږ ملګري، زمونږ کوم اسسمنټ چې دی هغه دا دی چې طالبان په ډېره کچه، په ډېره جګه کچه د پاکستان له نفوذ څخه راوتلي دي. صحیح. هماغه د ولسمشر اشرف غني وروستی پیغام چې کله دی افغانستان څخه وته، چې خپل په پیغام کې ویلي چې اوس طالبانو دا جګړه ګټلې، اوس دوی پورې اړه نیسي چې د افغانانو ګټې خوندي کوي که د نورو ډلو ټپلو ګټې خوندي کوي. اوس طالبان په افغانستان کې ناست او دوی د افغان ولس سره مخامخ دي، مقابل دي، مجبوره مکالفه دي چې د افغانانو ګټو ته دوی سر کېږدي او د افغانانو ګټې چې دي د پاکستان سره په ټکر کې دي. نه پوهیم چې ما تاسو ته ښه ځواب درکړه که نه. زه غواړم پاکستان نړول غواړي، کمزوري کول غواړي اوس دغه چې د پاکستان د نفوذ نه وتلې ډله ده، او که ګډوډي ورته جوړول غواړي؟ زه فکر کوم چې د دوی اراده خپل په لاس کې اخیستل غواړي او دا چې دی چې د کمزورۍ بحث هم په دې کې مطرح وي. یعنې په ټوله کې زه داسې فکر کوم چې که چېرته موږ دلته د افغان د ولس بحث وړاندې کړو، په هغې کې ټول سره راټولېږي. دوی د افغان ولس اراده خپل په لاس کې غواړي ولري. صحیح ده. صحیح. او چې هغه ناممکنه ده. په دې کې هغه ناممکنه ده. طالب هم د دوی سره اوس مقابل دی، ځکه یو لوري ته پوه رسېدلي پرمختللي افغانان ناست دي، په مقابل کې دي، پوهېږي چې دوی ګټې چېرته دي. دوی هر کړنه په یو ډول سره دی چې قیودات دي، مشکلات دي، اما بیا هم د دوی کړنې تر څار لاندې موږ لرو. دوی سره موږ توپیرونه لرو، دوی سره زموږ پیغامونه، مسجونه خپل ولس ته د دوی سره پر توپیرونو پر بنسټ دي. یعنې دا نه چې طالبانو سره موږ توپیر نه لرو، ستونزې نه لرو. زموږ د شبکې دریځ دا ده چې موږ دغه توپیرونو پر اساس طالبانو سره سیالي کوو. په افغانستان کې د بلې جګړې لپاره موږ لیوال نه غواړو چې زموږ په وطن کې جګړه وي، ځکه 40 کلونو جګړې کومه نتیجه نه ده راوړې. نو بیرته چې راشو دغه بحث ته، هر یو چې پاکستان هلته غواړي ویسي، هر وخت چې دی خپل غواړي په افغانستان کې رژیمونه بدل کړي، د دې رژیمونو بدلولو تر شا هماغه لوی موخې دي چې مخکې ما ورته زه غواړم په دې باندې بیا بحث وکړم چې اوس یې د موخو ته رسېدل هغه هڅې نتیجه ورکولی شي که نه. یوه بله پوښتنه ما سره پاتې شوه د دې موضوع اړوند چې په افغانستان باندې حمله کوي، پاکستان پرله پسې تورونه لګوي او لابي کوي او افغانستان بدنامول غواړي. هغه دا ده چې دوی ټي ټي پي افغانستان ته بهانه کړې ده. دا د پاکستان کم ټریک دی؟ ټي ټي پي د پاکستان دپاره څه دی او څه ډول څه دپاره یې دغه بهانه نیولې ده او هغه خپلو اهدافو د رسېدو لپاره چې تاسو وویل چې تعقیبوي په افغانستان کې، هغې دپاره څه ډول استفاده ترې نه کوي؟ ګورئ ښه، دا مخکې ما ولې دا د همغه لوی نریټیف یا روایت شوی روایت یو برخه ده. زه دغه جګړه یو بل بخش لري، خړ زون یا ګری زون جګړه ورته وایي، چې دغه جګړې خصوصیات دا وي چې سړی نه پوهېږي چې په سولې کې یم که په جګړې کې یم. صحیح. د دې په منځ کې هغه وضعیت سره خړ وي که نه. پاکستان دغه د ټي ټي پي بحث هم چې پورته کوي، دمغه روایت شوي روایت جګړې روایت او جګړې یو برخه ده. ګورئ تاسې هیوادونه هیڅکله نه غواړي چې په څو تیاترونو کې په جګړو کې بوخت وي. ښه بیلګه یې زه تاسو ته وایم، کله چې بنګلادیش له پاکستان څخه بیلېده، هندیان ورته مرسته ورکړه، ځکه هندیانو هیڅکله نه غوښتل چې دوی په یو تیاتر کې د بنګلادیش کې هلته د پاکستان سره په جګړې بوخت وي او بل لوري ته، یعنې په دوه جبهو کې نه غوښتل چې وجنګېږي. صحیح. پاکستان د همګړۍ په څو جبهو کې بوخته ده. په دننه په
خپل په د اوسنۍ د افغان خاورې لاندې شوی افغانستان کې چې موږ تاسې پښتونخوا ده چې زموږ خپله خاوره زموږ ولایتونه دي دلته بلوڅو سره دوی ښکیل دي صحیح او یعنی دا د وطن لپاره سخته ده چې په څو جبهو کې سره بند وي او کېدای شي دوی به دا فکر کړی چې پاکستان طالبان به تل زموږ هغه امریکا یو جنرال مایک مولن چې دی لوی دریسیزو هغه یو خبره کوله چې ورټیبل آرمز دی یا ښی لاس دی د پاکستان طالبان خودل دوی دا فکر کوي چې دوی به تل زموږ ښی لاس وي هر غوښتنه هر فرمایش به مني خو دا خو زموږ فرمایش نه مني دا خو دوی نه پوښتنې کېږي د ولس سره مقابل دي دا خلک لاړل بیرته افغانان شول د افغان ملي ګټې ته دلته باید تطبیق کړي نو واضح خبره چې دغه وضعیت دي ته د منلو نه دی صحیح او ټي ټي پی دغه روایت یو لوی هغه ده چې ګویا ټي ټي پی په افغانستان کې دی حال دا چې د ټي ټي پی خپله خصوصیات پاکله تشکل پاکله رامنځته کېدو پاکله مختلف تیوریانې دي سمه ده زه غواړم د تیوریانو باندې لنډ پوه شم تاسو نه یو زموږ د کوزي پښتونخوا تیوري همدا ده چې ټي ټي پی خپله یعنی زموږ د کوزي پښتونخوا د اهل خبره تیوري همدا ده چې ټي ټي پی خپله د پاکستان سارګري ادارې آی اس آی چې زموږ شبکې دریځ دا دی چې دوی په پرنسیپ کې د افغانانو دښمن دی یعنی آی اس آی خپله په پرنسیپ کې زموږ دښمن دی دغه سارګره اداره دغه پیچلې اداره ټي ټي پی رامنځته کړه چې دغه پښتونخوا کې بې ثباتي بې نظمي رامنځته په بله اصطلاح هغه کوم پښتون افغان پاله نشترستان چې دي هغوی په نښه کې صحیح یعنی یو تیوري همدا ده بله تیوري همدا ده چې تا ټي ټي پی هم د دوی له کنټرول نه اوس وتلې هغوی هم یو ډول الهام اخیستی چې دوی هم کولی شي خپل د خوښې نظام په دې د اوسنی پاکستان کې سره رامنځته کړي صحیح زه غواړم د پاکستان دغه څومره فشارونه د څومره څیره چې تاسو معرفي کړه د څومره اهداف چې تاسو معرفي کړه د څومره لوبې او مکاتب چې تاسو معرفي کړه مختلفو پړاوونو کې پاکستان د دغه ټولو اهدافو د پلي کولو لپاره په افغانستان کې کوشش کړی دی دا کوشش کله لږ بریالی شوی دی او تر اوسه پورې لا ارمان دا دی چې دا بریالی کې معنا دا ده چې نه کېږي طالبانو باندې چې کوم فشار یا جنگ یا هر څه چې دوی شروع کړي طالبانو باندې زور رسي طالبانو ساختارونو ته په کتو د طالبانو سیاسي پوخوالي ته په کتو پاکستان سره د دوی اړیکو ته په کتو پاکستان نه د دوی ګیلو او خواشینیو ته په کتو او حالاتو ته په کتو باندې مننه کوم زه یو بل ټکی هم ستاسو د بحث البته دا ځواب ته مستقیما زه راځم زه یو بل لنډه تبصره هم لرم د ترهګړۍ بحث چې ګویا یو ډله ترهګړه ده که نه ده په دا کله باید زمونږ دریځ بحث ډېر روښانه وي جنرال پټریس چې د امریکې یو ستر جنرال په افغانستان کې هم د پوځونو مشري په غاړه درلودله په عراق کې هغه یو بحث پورته کوي چې وایي مونږ په افغانستان کې کاونټر انسرجنسي کوله زه د شورش پر ډکتورین باندې بوخت نه زه د ترهګري دا څه معنا ورکوي یعنی د خلکو په دې سیمه کې د خلکو د عامو افغانانو په منځ کې نفوذ درلوده او خلکو ملاتړ یې درلوده له ځان سره بلې متوجه یاستئ څه درته وایم یعنې د ترهګړۍ او د شورش بحث باید موږ او تاسې سره دلته یو غټ منځ کې راوکاږو که چېرته غواړو د قضایو ته په علمي توګه ور وګورو زما په نظر دا یعنې د دې طالبانو پاکله چې ګویا دلته په افغانستان کې دوی ترهګړو ته ځای ورکړی د ترهګړو ځاله دی زموږ خاوره په نښه کوي هغه زه فکر کوم که چیرې د شورش او زر شورش بحث وي پاکستان د لاړ شي خپل خلکو سره چې مشکل لري مشکل ورته حل کړي حق او حقوق ورته ورکړي زیرمې بیرته ورته ورکړي جغرافیه یې بیرته ورکړي ورته حقوق یې ورته ورکړي او که چیرته د بلوڅانو کومې غوښتنې دي
دوی ته باید هغه راتلونکی په لاس کې ورکړي غواړي خپل هیواد ولري بل اوس هم په دې سیمه کې یو کلاسیک هیواد ولس پاتې شوی د افغانان سره یو ځای په هر صورت دا ستاسو پوښتنه ته بېرته زه راتللم که یو ځل بیا راته تکرار کړئ ځکه ما یاداشت په ټولو شرایطو ته د دوی ټولو ګټو مکارتوبونو ته په کتو د طالبانو ساختار ته په کتو د طالبانو پاکستان سره اړیکو ته په کتو باندې اوسنی وضعیت ته په کتو باندې د پاکستان زور په افغان طالبانو په دا اوس وخت کې چې کوم لګي زور یې رسي ورباندې ګورئ د یو خو دغه زموږ تاسو چاپیریال چې دی شینواری صاحب ډېر کامپلیکس پیچلی دی هر ورځ دلته حیرانتیاوې دي هر ورځ دلته هرج مرج دی د راتلونکي په هکله هر هغه وړاندونه هر هغه پیشبیني چې ده هغه کېدای شي غلطه ثابته شي او عام اصل دی منل شوی اصل دی په ستراتیژیکو مطالعاتو کې چې وایي راتلونکي په هکله یوازینی شی چې یوازینی اصل چې ډېر هغه دی یقیني دی هغه خپله همدغه د راتلونکي بېباوري ده ځکه بېباوره چاپېریال سړی نه پوهېږي سبا ته څه فکر رامنځته کېږي دا چې دوی به په طالبانو باندې خپل ګټې خپل غوښتنې ومني که ونه مني دا به راتلونکي ته پرېږدو آیا چې دوی به په افغانستان طالبان په ګوندو کې دا به راتلونکي ته پرېږدو اما هغه شي باندې چې موږ نن قضاوت کولی شو همداسې مو چې د پاکستان دغه ستراتیژیک دود د پاکستان ستراتیژیک شخصیت د پاکستان کوم ډیزاین چې په ذهن کې لري د تاریخ په اوږدو کې ورته اشاره وکړه چې ته باندې څنګه پانګونې کړي په څه طریقه یې خپل موخې تعقیب کړي همدغه ټول شیان تر څنګ یو شی باید موږ د افغان ملي کرکټر په هکله هم پوه شو افغان ملي کرکټر همدا دی چې افغان خپل پر خاورې باندې سر ورکوي پاکستان به د لاسرسي د نفوذ او د واک اکسس انفلوئنس پاور چې زه به دې منوالونو ته لاس پیدا کوم لاسرسی پیدا کوم بیا به دا زما د نفوذ سبب شي دلته به زه واکمني کوم دا خیالونه به په سر کې لري اما بل لوري ته د افغان ملي کرکټر سره مخامخ دی د تاریخ په اوږدو کې احمد شاه ابدالي افغانان ته څه کړي دي احمد شاه ابدالي چې کله یعنی د میرویس نیکه نه دا سلسله شروع شوې خو بیا د احمد شاه ابدالي نه را په دې خوا هغه نه مخکې تل به پر افغانانو باندې دلته خلکو واک کوو دوی به راتلل د افغان خاوره به لاندې کوله لیکن احمد شاه ابدالي افغان ملي کرکټر ته داسې شکل ورکړی چې افغان خپله په دې سیمه کې فاتح دی د افغان ولس له ادرسه موږ پاکستان ته زموږ پیغام ډېر روښانه دی ډېر روښانه دی چې موږ دودیز ولس یو کلاسیک ولس یو موږ خپل شخصیت او حیثیت بیرته په دې سیمه کې تامینوو سمه ده زه غواړم یو بل شی وایم دا ټول اهداف چې پاکستان تعقیبوي د افغانستان په اړه تعقیبوي او د افغانستان د ملت په اړه تعقیبوي ډېر بد اهداف تعقیبوي اوس طالبان ورسره مخامخ دي دې جګړه کې د دې اهدافو د نه عملي کېدو په مخه کې ورته خنډ دي پوښتنه دا ده چې طالبان د ټول ملت جګړه د پاکستان سره روانه کړې ده یا په طالبانو کې د ټول ملت د جګړې د کولو د پاکستان سره ظرفیت ویني پاکستان طالبان کله طالبانو پاک لمن غږیږو طالبانو څو ستونزې دي د مشروعیت ترڅنګ مخکې ما د استراتیژیک شخصیتونو پر نوعیت باندې بحث کو بالکل چې دا به ډېره ناپوهي وي چې ته تل زمري په شان فعالیت وکړي حرکت وکړي کله کله باید ته ګیډر هم شي ځکه ته ګټې لري طالبان تاسې ګورئ د دوی سره مشکلات یعنی مخکې چې دوی د پاکستان پر وړاندې جګړې په هکله موږ تاسې بحث وکړو د دوی ستونزه دا ده چې د افغان د ملي مفلسۍ لپاره ورشکستګۍ لپاره دوی کار کوي د افغان ستراتیژیک منرالونه په ډېر لږو پیسو باندې پر چینایانو باندې پر روسانو باندې ځینو نورو باندې پلوري چې خپل دولتي پوځي لګښتونو امکانات برابر کړي یو حقیقت دی زموږ ځوان نسل دوی همدا اوس زموږ د ځوان نسل لپاره یو ډول نسلي بدلون لپاره کار کوي مونږ صحیح ده چې دوی یعنی که طالب د سر نه تر قدمه له شانه تر مخ پورې او په کوم بنسټونو کې چې دوی خپل دغه اهداف تعقیبوي دغه ټول د یو پکیج په توګه
مونږ او تاسو وګورو یو اصطلاح د پرسپشن مینجمنت دی د ادراک مدیریت کی په کابل کې دوی لوی سرکونه جوړي چې مونږ وطن جوړو اما زه چې اوس لغمان د ولشات اعظم زما وکلن ماشومان ته سپین بیرغ پلاس کې ورکړي سهار نه تر ماښامه پوری مدرسې ته وړي مکتب ته بودیجه نشته دا دغه ټول مسائل اقتصادي ورشکستګي پروګرامونه چې ته اقتصادي پلان ونه لري منرالونه باندې منرالونه تباسي خرڅي ځوانانو ته د پرمختګ د تحصیل زمينه نه برابرې ده دواړه چې سره یو ځای کې ته د ملي تسلیمۍ لپاره کار کوي بوک مزل کوي همدلته چې د افغان هغه مليګرا افغانانو سره د افغان لو سره په ټکر کې موږ سره په دغه دلیل په ټکر کې فعلا موږ هغه د جګړې د روایتونو نو اوس وتیلی هغه کوم جګړهیز ریټریک مو چې ضرورت تا پوره نه غنه وتیلی اوس دا حالت راغلی زمونږ انتقاد تا سره زمونږ سیالي تا سره په دغه تفاوتونه باندې یعنی دا ډیر مهم مسایل دي چې طالبان باید ورته اشاره توجه وکړي چې چیرته دی واړي چې آینده کې د افغانان سره د نور افغانان سره دی ول سره په ګډه د افغان دغه ټول کې تدریس ډیر حاله پورې راغله مګر زه غواړم چې تاسو ډیر واضح واورم چې پاکستان وې طالبان د ملت د جګړې بیرغ په لاس کې لري د پاکستان په وړاندې د په رسمي توګه نه لري اما په غیر رسمي توګه لري اخیسته دي ځکه د افغان ولس د پاکستان سره په جګړې کې ولاړه ده د افغان ولس احساسات هم دي چې پاکستان زموږ دښمن دی سم زه راځم یو دا پښتنه لګه نورم غزول غواړم د طالبانو ستراتیژي د پاکستان پر وړاندې دا څنګه ارزوي شاید نو وسی د دوی کوم ستراتیژي شاید وسی دوی ځان سره په ذهنونو کې ډیر شیان ساتي د پاکستان پر وړاندې یو ډول کرکه دوی اعلان کړی ده په یو کچه باندې تاسو خپل مویل چې په ډیره لوړه کچه د دوی د نفوذ نه وتلی دي بیرته پاکستان په وړاندې د ضرورولۍ خبره هم کوي بیرته د پاکستان د یوې خاصې ډلې سره د دښمنۍ خبره هم کوي په پاوس کې د دوی ستراتیژي څنګه ارزوي سره د چې پاکستان په تیرو څلورو کلونو کې ډیر داسې زړه د سرسترګي په طالبانو باندې تیر شو راغی او ګوري د الفاظ نه دي الفاظ خو استفاده کول خلفاظ انتخاب د ازمن د نن په دې باس کې تاسو فکر زین الفاظ ما استفاده کړل د الفاظ لپاره ځنه استفاده کوم چې ځان خلکو ته پوښیم او خيار وخیم ځکه الفاظ موږ سره مرسته کوي چې نړۍ خو پیژنو نړۍ خ تشریح کو مقابل لوري ته اوریدونکو ته لیدونکو ته هغه چې په انټرست لري بل د الفاظ په انتخاب کې باید موږ زیات دقت وکړو تاسو ګورئ د طالبانو نه د طالبانو ستونزه نه ده چې یو لوري نه پاکستان ته ولسته ورور ولسوي مسلمان ورور ولسوي دا د تاریخ په اوږدو کې پرته زما چې کوم تاریخ لوسته مطالعه کړی د ډاکټر صاحب نجیب دوره کې د شی استثنایی دوره وی هغه نه وراخه د داوود خان کوم یو استثنایی دوره چې په کتابونو کې ولوستې دي اما د تاریخ ناغر او روسه د استراتیژیک ورستای تاریخ چې موږ تاسو مطالعه کوو مونږ هر وخت پاکستان ته ورور خطاب کړی مخکې ما غوښتل چې د په پای کې دا خبره وکم از ما پیغام ولستم دا چې هر څومره زر خپل دغه مایند سیټ فکر مونږ چمتو کوو تیارو او پاکستان په پرنسپ کې چې په دې کې نورې تعریف نه وي چې ولس خولس د پوزي بد پوزي د غید نه پاکستان کا په پرنسپ کې مونږ د افغان دښمن تعریف کو کېدې شي زمونږ ولس زمونږ راتلونکي نسل دغه نسلي مبارزه وزي پوری ورسي او طالبانو ته هم دغه پیغام دی دوی به دا فکر کوي چې دوی ډیپلوماسي کوي یو چیرې نرم غږیږي بل چیرې بیا غوي تختار ورکي نه دغه اصلا خپل یو غیر منسجمه استراتیژي ده او دا په مزل کې فکر نکوم چې د افغانانو هغه مخي او ګټي ترلاسه کی بل خبره زه تاسو ته دغه خبرې په امتداد کې کوم یو کس دی په نوم د لارنس چې دا یو ډیپلوماټ یو پوزي د شورش پخش کې ډیر زیات سینه لري ترک عثماني په وخت کې دا په عربستان کې د هغوی د غورځولو لپاره ډیر فعالیت کو یو ډاکټرین لیکلای پاره کې دا یو خبره کوي وای کچیرته په یو ولس کې یو ځکه 10% شورشي وي او اویا سره نور به طرفه پاتې شي جګړه شورشان غټي صحیح
پاکستان انداسې یو وضعیت سره مخامخ دی سره دغه ټول امکانات او دغه ډیزاین او کانسټرکټ چې دوی لري دا اوس د افغان ولس پورې اړه نیسي چې تر کله پورې به هغوی ګزار کوي او موږ به ورته ګورو. یو بله خبره کېږي ستراتیژیک وضعیت ته په کتو باندې چې دا د طالبانو او د پاکستان جګړه د وغځېږي چې یو اخري نتیجې ته سره ورسېږو. ځینې لوري وایي چې نه جګړه په اوس وخت کې د افغانستان لپاره حل لاره نه ده. په طالبانو کې هم وایي طالبانو نه د باندې خلک هم وایي. پاکستان سره د روانې جګړې راتلونکی څه وینئ؟ ځکه دلته په مذاکراتو کې هم بیا ستونزې بیا لیدل کېږي. طالبان ځینې شیان ومني چې بیا پاکستان هغې نه استفاده وکړي بیا بیرته بیا راخوشي شي او دغه د بریدونه وکړي. مثلا مذاکراتو ته ورسره کېناستل طالبان ورته فتوا ورکړه مګر پاکستان بیا هم ونه منل. پاکستان ستاسې په خبره باندې د ډومور والا دی یا هم وایي چې نور هم غواړم او دا خاصیت دی د مکارې ګیدړې. زه غواړم تاسې نه په دې اړه پوه شم. شیوانی صاحب ګورئ زه په ده باور یم چې موږ چې کله وایي چې د پاکستان سره جګړه وغځېږي زه فکر کوم چې موږ خپل د جګړې او د سولې له طیف نه دغه سپیکټرم نه ده د ده نه موږ او تاسې استان باید یو واضح تعریف ولرو د اولس په توګه. کله چې ته د یو هیواد سره غواړې چې همغږي رامنځته کړې کله چې ته دغه سره غواړې چې مدغم شي په اقتصادي بخش کې ولسي بخش کې نور مسایل کې هغه نه مخکې ته یو هارموني ته ضرورت لري چې ستا او دغه په دغه لویو ګټو کې سره یو ډول همطرفي وي همسویي وي. موږ له پاکستان سره هیڅ داسې کوم ګډ وجه نه لرو غیر یو دین نه چې هغوی مسلمانان دي موږ هم یا هغوی په خوله کې مسلمان پاتې شي موږ په عمل کې نور خو موږ هغوی سره کوم ګډ وجه نه لرو. زه فکر کوم چې موږ له اولې ورځ نه که تاسې دغه سپیکټرم ته متوجه شي دا له د رقابت نه وځي کامپټیشن نه وځي کرایسس ناورین ته ځي ناورین نه وځي کانفلیکټ ته ځي هغه نه جګړې ته ځي. دا ټایف چې موږ ورته وایي د جګړې دا ټایف کې موږ چیرته یو اول ورځ څلور لسیزه کې چیرته یاست موږ جګړې کیو. زه زیاتره زموږ دغه رون اندي چې وینم چې متاسفانه داسې خبرګون ښیي لکه دا جګړه چې پرون له پاکستان سره پیل شي. وروره پاکستان تاسو سره په جګړې کې دی د په ډکټورین کې تاسو سره جګړه ده. جګړه خو یوازې په دې کې نه ده چې پاوز دې کته شي ستا په خاوره کې جګړه معلوماتي جګړه ده هم دا اوس اقتصادي ټریډ وار ده. زمونږ دغه سایکولوژیکل مومنت رواني وضعیت تاسو وګورئ دغه وضعیت چا په موږ باندې تپلی. نو زه فکر کوم چې د ولس په توګه موږ باید د یو اوږده جګړې لپاره خپل د بقا لپاره په دې سیمه کې خپل د عزت د بیرته ترلاسه کولو لپاره باید موږ تاسې چمتوالی ولرو د یو ولس په توګه. زه یو بله خبره هم زه غواړم اضافه کوم. د کلاسیک دودیز هیوادونو د تقلیبي تصادفي هیوادونو سره چې سٹارټ اپ ورته وایي په انګلیسي کې متاسفانه ځینې الفاظ موږ پښتو ته نه دي انتقال کړي هم دي کېدای شي ما به نه لیدلي. د کلاسیک او دودیز هیوادونو او د سٹارټ اپ یا تقلیبي هیوادونو تصادفي هیوادونه چې د نورو د جیوپولیټیکي موخو پر اساس رامنځته شوي توپیر دا ده چې کلاسیک او دودیز هیوادونه خپل په وزن باندې نه چپه کېږي. دا هیواد خپل په وزن باندې ځي مخکې ما د 10% شورش خبره وکړه د دوی په خپل په د اوسني جغرافیه کې د ښکیلتیا خبره وکړه. دغه ټول مسایل دي چې کوم کس چې نن د افغانستان د ګټو د خوندیتوب مسؤلیت په غاړه اخیستی 20 کاله په افغانستان کې جګړه وکړه چې زه افغانستان جوړوم زه افغانستان آزادوم او زه دا مسایل سره راټول کړي. صحیح ده. زه غواړم دا د افغان ولس غوښتنه ده. بس نور نتیجې ته هم ورسو. ډیرو واکمنو په افغانستان کې پاکستان سره حل لاره دا بللې ده چې دا موجوده جغرافیه چې موږ ته کومه راپاتې ده دا وساتو وروسته نورو شیانو سره به بیا ګورو. خو ما د اوفا شبکې په اهدافو کې ولیدل چې یوازینۍ لاره د لوی افغانستان جوړېدل دي تر څو موږ پاکستان سره د جنجالونو نه خلاص شو. دا خبره څومره عملي ده او څومره رښتینې ده او څه ورته پکار دي او آیا رښتیا هم هغه بله حل لاره صحیح ده که دا؟
په نړۍ کې دغه اوس چې کوم نظم د کولد وار سړي جګړې نه راپدې خوا رولز بیس آردر چې ورته وایي د قوانینو پر اساس چې د لیبرال نظریاتو له مخې رامنځته شوی دغه نظم چې وینو په چټکۍ سره بدلیږي. اوس خلک خپل د ګټو د ترلاسه کولو لپاره ملګرو ملتونو ته مراجعه نه کوي. زما د ملګرو ملتونو نه تعریف د یو بروکن بنچ یو مات شوی بنچ دی. موږ چې په مکتب ته تلو زموږ زیاتره چوکۍ مات کړل په کابل کې، او هغه وخت چې موږ په مکتب ته تللو. دلته د افغانستان د ګټو خبره ده، زموږ د تجربې خبره ده. موږ په هیڅ وجه دغه ګانیزون شوی افغانستان هم بیرته هغه حیثیت یې نشو ترلاسه کولی چې موږ باید ترلاسه کړو. اوبو ته لاسرسی نشو پیدا کولی، هغه هوایي لارو ته موږ تاسې زمیني لارو ته ځمکو لارو ته لاسرسی نشو پیدا کولی چې افغانان خپل شخصیت او حیثیت په دې سیمه کې بیرته ترلاسه کړي، خپل قارهیز حیثیت بیرته ترلاسه کړي چې بیخي هغه پاکه صفا سپینه و. نو زمونږ په وفا کې یو نظریه ده په نوم د فور تیوري، څلورمه نظریه، چې نوې لارې باید وو، سټراټیژیکې لارې وو، یو ځانګړي افغاني مزل لپاره باید کار وکړو. زه په دې ګمان نه یم چې په پښتونخوا کې چې کوم دغه احزاب دي کېدای شي استثناءات پکې چې دغه احزاب یا حزبونه زمونږ د وطن سره د یو ځای کېدو لپاره پاکه اراده ولري. دا کوم احزاب چې دي یا چې وطن پاله احزاب چې په پښتونخوا کې دي، زمونږ د څلورمې نظریې د بحث له مخې چې البته په دغه جیوپولیټیکل کانټکسټ کې مونږ باید خپل پیغامونه خپل ولس ته، کلو بانډو ته، کرښې وراغاړې ورسوو او دې ته ووایو چې بغیر له تاسو نه زمونږ ملا ماته ده. بل په نړۍ کې هېڅ داسې هېواد نه ده چې خپل له ملګرو پرته پر مخ لاړ شي. ملګرو ته ضرورت لري. دغه خلیجي هېوادونه چې په دغه منځني ختیځ کې پراته دي، ټول د غربي لویدیځ هېوادونو ملګري دي. په یو موږ تاسې موږ بلوڅ لرو په دې سیمې کې، موږ سندیان لرو. له دوی سره باید د ولس په کچه خپل اړیکې بیرته رامنځته کړو. دوی ته باید زموږ کورونه، زموږ کلي، زموږ مکتبونه، زموږ پوهنتونونه په اختیار کې وي. او دا کېدای شي، یعنې مخکې ما ویلې چې هیڅ شی یقیني نه دی راتلونکي په هکله، اما ځینې مسایل دي چې موږ ورته اوس کار کولی شو، ځکه دغه مبارزه چې ده نسلي مبارزه ده او دا څو نسلونه موږ ته پاتې ده، کېدای شي څو نسله نور ونیسي چې دا پر مخ لاړ شي. هغه شی چې موږ باید رامنځته کړو شینواری صاحب، هغه دا دی چې تاسې که دغه پرمختللو هېوادونو تاریخچې ته توجه وکړئ، د 19مې پیړۍ نه راپدې خوا هر هغه انقلاب چې رامنځته شوی ده، هغه کې دوی د لپاره پرمختګ کړی، یا یې مشري په غاړه درلودلې، یا یې دغه طرحه رامنځته کړې. په بله اصطلاح دوی یو د بریا نظریه درلودلې. دغه د هند تاریخ ته تاسو مطالعه وکړئ، له پیړیو نه مخکې یو کس دی په نوم د چناکا کوتلیا، دوی هند ته داسې یو نظریه ورکړې چې تاسې یو لوی هېواد یې په دې سیمه کې باید لوی پاتې شي. یو بل کس په نوم د پنیکار، هغه چې هم ډیپلومات و، هم یو ستراتیژیست و هندی. هغه وخت کې چې هند د برطانیا مستعمره وه، چې حتی خپل د وطن په هکله دوی غونډې نشو کولی، ده به دا لیکل چې هند باید یو قوي سمندري ځواک ولري په دې سیمه کې چې خپل دغه سمندر تر کنټرول لاندې راوړي. هیمالیا غرونو په هکله به یې لیکل کول. صحیح. زما بحث دا و چې دغه هېوادونه چې دغلته رسېدلي دي، دوی یو د بریا نظریه درلودلې، او دا نظریه باید افغانانو یو څه لیکل موږ پر ده باندې کړي دي. که تاسې زموږ پاڼو ته مراجعه وکړئ، او زموږ هیله دا ده چې دغه نظریې د کار وشي. په دې اړه وکړم دغه تاسو چې کومه نظریه وړاندې کړه، یعنی معنا دا ده چې لوی افغانستان نه پاکستان سره بله چاره نه لرو، ښه چې نه لرو. د طالبانو په وجود کې ممکنه ده که نه پوسټ طالبان سیستم ته باید په تمه شو. زه او زموږ ملګري د وفا شبکه په یو پیاوړي مرکزي جمهوریت باندې باور باندې یو. په علمي توګه موږ د
په دا کله ډېرې څېړنې هم کړي یم، د اوس هم ځینې اسناد تر کار لاندې دي د یو طرحې په توګه چې ولې موږ په افغانستان کې باید یو پیاوړی مرکزي جمهوریت تر هغه ته پورې چې دا شرایط هغه حد ته رسېږي، کوم لاره چې موږ ووهو اوږده لاره ده، هغه لارې ته رسېږو. اوس خو طالبان په دې وطن کې دي، ډیفکټو دي، واک د افغانستان سرچینې، امکانات، تجهیزات ټول د دوی په لاس کې دي. دوی زموږ مسجونه ویني، اوري په مطبوعاتو کې، کېدای شي دا ستاسو خپرونه نن وګوري. زموږ پیغام دلته یوازې یو ډلې ته، یو شخص ته، بل کس ته نه دی، دا یو کلکټیف، یو عمومي پیغام دی ټولو ته چې په ګډې سره باید موږ په دې وطن کې یو بدلون رامنځته کړو. ډېره مننه. ولاو چې دا به طالب وي که بل وي یعنې موږ د طالب سره د همدغه له خاطره موږ ډېر تر نقد لاندې یو، ډېر تر فشار لاندې چې تاسو ولې طالبانو سره، هغه هم له امریکې نه ورجینیانه موږ وایو چې موږ طالبان سره دښمني نه کوو. دلیل یې دا دی چې په افغانستان کې د دښمنیو سایکل نتیجه نه ده ورکړې، حس سیاست نتیجه نه ورکوي. موږ پان افغانیزم ته د یو اخلاقي ډوکتورین په سترګو وینو، اخلاقي په همدغه معنا چې موږ د یو ځای کېدو لپاره لګیا یو کار کوو، نه د لرې کېدو لپاره، نه د حاصل لپاره. که چېرې مایک پامپو چې راځي په دوحې کې د طالبانو سره کینی او تفاهم ته رسیږي چې موږ تاسو به نور جګړه نه کوو، تاسو کولی شئ په افغانستان په راتلونکي کې یو نقش ولوبوي، نو زه فکر کوم دا به د فضل حق اکبر لپاره ډېر د شرم ځای وي چې وایي زه ولا 20 کاله په کتو سره بیا توپک اخلم، راځم تاسو وژنم. او په عین حالت کې دا به د طالبانو لپاره هم ډېر زیات د شرم ځای وي چې هغه وایي زما توپک په لاس کې دی او تاسو چې ښه نظریات لري د افغانستان د جوړولو لپاره، زه تاسو نه پرېږدم، تاسو وژنم. ډېره زیاته مننه. کور ودان چې وخت مو راکړ، انشاءالله چې نور به بحثونه در سره ولرو.